بسم الله الرحمن الرحیم. د مشال ټي وي قدرمن کتونکو د خپل رور خپل کوربه حمید الرحمن همدرد لخوا په درو سلامونه قبول کړئ. د نوموړي پروفیسر ډاکټر بدرالحکیم حکیمزي صاحب یو تازه کلام در سره شریکول غواړم. هیله ده چې خوښ مو شي. کلام: زمونږ په دې کلي کې مالدار دی که خوار دی، زمونږ په دې کلي کې مالدار دی که خوار دی، مدې دی نه جومات وړي نه جګړې ته تیار دی. زمونږ په دې کلي کې مالدار دی که خوار دی، مدې دی نه جومات وړي نه جګړې ته تیار دی. زمونږ په دې کلي کې چا دا چرته ونه وي، زمونږ په دې کلي کې چا دا چرته ونه وي، دا سل بې سره کېږي دی دې مړ نه شي سردار دی. زمونږ په دې کلي کې څه ګوري افلاطونه، زمونږ په دې کلي کې څه ګوري افلاطونه، زمون خو د دلیل سره پخوا شوی شاتار دی. زمونږ په دې کلي کې د دغه کور ته خیال دی، زمونږ په دې کلي کې د دغه کور ته خیال دی چې کشر یې لټکه ده او مشر یې خامار دی. زمونږ په دې کلي کې هر شی د خلکو لګي، زمونږ په دې کلي کې هر شی د خلکو لګي، چې څه در سره ویني جو هغه د دوی په کار دی. زمونږ په دې کلي کې د دې دوکان د لاسه، زمونږ په دې کلي کې د دې دوکان د لاسه غصه د وړو مور ده او خپه د وړو پلار دی. زمونږ په دې کلي کې یو کس دی نوم یې نه اخلم، زمونږ په دې کلي کې یو کس دی نوم یې نه اخلم، د کلي په لار نه ځي تګ راتګ په بازار دی. زمونږ په دې کلي کې چې اورې دا به اورې، زمونږ په دې کلي کې چې اورې دا به اورې، چې کله لټ په لټ کړې حکیمزی پکې دا کار دی. زمونږ په دې کلي کې چې اورې دا به اورې، چې کله لټ په لټ کړې حکیمزی پکې دا کار دی. زمونږ په دې کلي کې مالدار دی که خوار دی، مدې دی نه جومات وړي نه جګړې ته